ته توتي مرغۍ کوم ده زه توتي مرغه نه یادوم زه د توتي په شان مرغه یادوم تا یادوم تا خرڅوم تا نه نو ولې زه ځناور یم څه چې ما خرڅې نو که ځناور نه یې که نه نو بادر هم نه یې تیز تیز خو تللی نه شي لکه د کجي خر په شان راپسې را روان یې خو داجي ستا زوی مه ګڼه تا نه مې چل زده کړی دی نو خلاصه ما نه دې چل زده کړی خپل پلار پورې خاندې په خپل چال لاده په خپل چال هغه دغه ده که نه هغه خارو د کارغه چال زده کولو خپل چال هم تېر شو نغلی کله خو ګوز تاغه یاره داجي نو ستا دې خبرو خو موږ نه خپل ځان هم هېر کړی دی ته لا چال یادې مخکې شه کنه مخکې شه دا چو دا چو کله ته نیسم مخکې شه نو خو یو ګنټه ته راباندې په خبرو تېره کړه خو ته دومره ساتې خبرې کولې خو تلې به که نه زه درپسې یم که نه ځه ځه وایي کله د مشرانو دغه به کوئ ادب درکې نشته دی زه ته راځه واما هغې نه کومه نه کوم په ایمان سم روان یم دا ته سم روان یم وی دا نن سبا زمانې اولاد دي سودا تاسو واخلئ او پیسې به ستاسو لمسي ورکوي زه د خیره مسله مې حل شوه خدای دې وبخښه داسې دوکاندار پسې خو زه ګرځېدم وعلیکم السلام نزاکت په خیر راغی یاره ډېر زیات دنه خوشحاله شوم دا په دوکان چې دا کاغذ لګولی دی که نه چې سودا تاسو یوسئ او پیسې به ستاسو لمسي ورکوي په دې خبره مې ډېر زیات خوښ شوی بس څوک ستاسو د خلکو خدمت کوو نو خدای دې وبخښه ما خو مالګه او مساله وړه خو تا کاغذ داسې لګولی دی که نه چې موږ دې مجبوره کړي وو زه یم چې ټول دوکان نه پکې یوسم خو دې پسې به خیره زه بیا راچم که نه ته داسې وکړه چې ټافیانې به هم راکړي او بسکټ به هم ورسره راکړي او پیسې به مې نوسي درکوي بالکل ولې نه ولې نه ها دا وال خدای دې وبخښه والکه پیسې نه نو پیسې به مې نوسي درکوي که نه ولې تا په کاغذ کې دا دې نه دي لیکلي چې سودا یوسي او پیسې به نوسي ورکوي او کنه زه څه د دې سودا پیسې خو نه غواړم نو بیا د کومې سودا پیسې غواړي ګوره نزاکته دا ستا نیکه زما د نیکه نه سودا وړې وه پوره د 500 روپو زه هغه غواړم زما نیکه سودا وړې وه هغه هم د 500 روپو او کنه بالکل دا زما سودا د څو ده د 80 روپو نو بس ټیک ده داسې حساب دی که نه چې د دې سودا پیسې به زما پلار درکوي بغیر د بسکټو او د دې ټافیانو نه پلار به دې راکوي او که نه پلار به مې درکوي که نه سړیه دې اوس مونږ له ټوکې راکوې دی په ما نه دی اورېدلی اورېږه برابر دی کوم شولې کافسه شو خدایه خدایم خرقه چې خرق شي پیریانو یوړه پیریان دې درته جوړ اوس به هغه تیار خواري راشي داخلي پخلي راسره کم نشته دی هغوی به روټۍ نه غواړي که هغې تیار خواره دي نو ته هم د هغې نه څه کمه نه د تیار خوارو د کوره راغلي ته هم تیاره غواړي درته وایم پلار پورې مې مه ځه د خپل پلار کور د نه هېر دی خیرات خورو په خیرات باندې ګزاره کوې غلي کېنه د منم لورې پلار خو دې په سوالګرۍ باندې وخت دی د سوالګر لورې دا څه کوي بدبختو
هذا بازار لحظة خيرك فانسكون دا څه څنګه ده ولې ته پرېږده راته چې نن درته سرمن وباسم او که نه ته به ما څه سرمن وباسې سرمن خو به زه وباسم هذا ته به سلمان څه ته به سلمان څه کې ماشي ته وګوره دا ماته نه غېږي و دغه چې زه د اوس برابر جنگیا تیم شروع دی هذا بچا موجود لسه Che facciamo un Ma la domanda la giudo Che volti che alla prademur مالي لا نجم جوله كريده موري خبره خواوره نجم مالي اي تاسو خدای بیا خو بس وديك كان مالي هذا تاسو باندې ونه پېږي بس کا دادا گلاله بچه و گلاله بچه وای خدا چی داجی؟ راشه کنه دا کم خواهتلی وی بچه هغه غوښه پخه شوه؟ او داجی پخه شوه ښه بچه هغه ترلی دی ته لږه یو څه یو خو بسم داجی خو چاچیګانې مې دوه دي د یو پزی به دوه کاسې ورغواړي خبره خو دې ډېره ښه وکړه بچې د تره کور خو داسې د جنګ کاړه ده په دې جنګ نور هم زیات نشي دوه کاسې ولی یو څه ټیک ته داجی خو اول به تاله روټۍ راوړم نه بچې نه ته دې اول ترلی یو څه ډېره ښه ده داجی زما رور دې خدای په نیکه کي اوس د یو ښځې د ساتلو نو او یې که دوه ودونه کور یې نه دی سم چړیاګر دی روزانه پکې خوبلي تاسو د جنګ نه ماته دا اندازه ولګېده که نه چې تاسو په یو کور کې وخت نشئ تېرولی تاسو له واده بیا بیا کور نیسم هاو دا اندازه تا ته اوس ولګېده دا څه اوس مخکې به نه کولو څه دې وویل دا خبره یو ځل ته بیا وکړه ودرېږه دادا زه یې پوهیږم دا چې چل دی مورې مخکې به پکې عقل نو اوس به پکې عقل راغلی اوس په دې کې ته څه وې پرېږده مړې داسې جنګ جوړې که نه څه ما کې عقل نه و زه بې عقله وم کا عقل درکې دی نن به زموږ په کور کې دا حال او نزاکتو او ته به پکې څه نه وې ها ته به غلی اوسیاو اوس دا وګوره انجو مولي ته وګوره مړه دې شکل ته دې وګوره دې خبرو ته دې وګوره جلنډو مړه دا دې څه روړي دي سم د زامنو نظر ماتې دي بند کړئ بکواس بند کړئ بس بند کړه چپ شه نزاکیه زما فیصله واوره ښه د نن نه پس به د نزاکتۍ او مور په دې کور کې اوسېږي او تاسو به په بل کور کې اوسېږئ او دا زما فیصله ده او نه ته به چېرته اوسېږې چېرته به اوسېږي او موږ سره به اوسېږي که نه هسې به تا کره اوسېږي مونږ کره به اوسېږي موږ سره به اوسېږي مورې کېنه مورې عجیبه کار کوئ تاسو که نه د فلان فیصله به زه وکړم به دا فیصله تاسو په ما وسپارئ دا فیصله به زه وکړم ځه هسې په ته فیصلې دي ته به د خپلې مور دپاره ترغز وې یا دا فیصله به زه په خپله وکړم چې درېیم واده وکړم که د درېیم بس هغې سره به اوسېږم هاو درې ودونه نه څلور ودونه خو وکړه بس ودونه لته کړی بس رښتیا وایي که نه د خدای خاطر وکړه
د دوه ودونو دا دی پوزې له راوستې موږ دې پې غرق او تباه واچولو اوس پکې لا درېیم هم کې سم هم په لانجاړې ښځه درېیم واده پسې پیدا که نه ته ما ته وایې ته به زما فیصله څنګه کړې څنګه به کړې زما فیصله وایه داجی دی به فیصله نه کوي غلی شه د په شکل کې کړه خبره دا داجي که نه چې بیبي نمبر 1 او ورسره به زوی که نه او بیبي نمبر 2 ورسره لاټو موږ به په خپلو کې به شیر او ختلو که نه بس چې د چا شیر راغو بس داجي به هغه سره بس ختمه خبره ده وایي په دې کې څه دي میلو منظوره ده بس چې منظوره ده که نه نو بس کوکڼو کې 1 روپۍ ما سره پاتې ده دا لکه وایه څه راشي ولا شیر خوښوي دا شیر به داسې نو سمه زبلنه پانډې ده بارانوالي ته وګوره وله بچو وله وره به دا واله ده یا الله ته بکې دا فیصله زما د درېیم د واده ده دا ولې چېرته کله وړئ څه مونږ نه دوی کټه وړي بل کور ته موږ به نوي کور ته ځو او دا زړه به په دې زوړ کور کې وي دا ته د زړه څوارلسو کالو پېغلې چې زه زړی یم اوهو دا تاسو څه کوئ جنګونه مه کوئ چاچیګانو نن موږ لوګانو موټر پخ کړي دي پلار مې ویلي چې دا هغې لم یوسه ها چاچي دا یو کاسه ستاسو ده او دا یو کاسه د هغې ده یاره کاکاجي الله خو دې مټر او غوښې سره وبخه الله دې جنتي کړه خو خدای خبر شه صبر لوښو پسې به زه بیا راشم نه نه لږه دا یو لوښی خلواله که نه ځان سره دا خو یو زبر راځه څه کوي زبر راځه بیا وایي که دا وګورئ په دوه کورونو کې بې کوره شوه ما له وتې پاڼه وړئ خدای وبخه پخکړه مسله زیمه ګل پاڼه د ګلونو جوړه شوې یم ناز خو به کومه د نازونو جوړه شوې یم زه یمه ګل پاڼه داجی خیر خو دی که نه تا خو بیا سندرې شروع کړي بچې زما ګلوکاره سره ډېر شوق دی چې سندرې ونه وایم که نه نو سات رامانې نه تېرېږي نو ته خو د ښځو سندرې وې نو بیا د سړو سندرې خو وایې که نه ښځه د سړو سندره به درته وایم زه یم ګلزاده د ګلونو زه جوړ شوی یم ساز به غږومه په سازونو مین شوی یم زه یم ګلزاده داجی ته دې دا سندرې پرېږده ورشه تره کره مې لږ چکر ووهه نه هغې راغلي دی او نه ته ورغلې چې ته خیر خیرت یې پته ولګي خو خدای کړي خیري نو ترور به دې په خیري وای دې نه خو غزل جوړ شو اوهو داجی تاره خبره سندرې ته مه اړوه ښه ټیک ده چې اوسګار شم په ترور به دې چکر وم د انګور څانګې وایت خوراک د چای ستا خوراکیان ډېر دي وایت خوراک د چای وای دا نور ګرم شو ځم چې روټۍ پخې کړم د انګور څانګې شمې ماما ته لکه اشرفیه څه دي شمې ماما څنګه یې ښې ښه یم خدای مې وبخه ولې څه دي خیر خدای زوی دې لږه سودا په قرض وړې وه ما یې کا پیسې دې لږې راکړي زوی زما زوی تا لکه سودا وړې ده دا سودا دې ولې قرض نه راوړې ده و داجی نو ما څه نه وغې و ما نه کله سودا کړ راوړې ده وې تپوس وکړو که که نه نو شمې ماما دې زوی د سودا قرض نه راوړي هغه نزاکت زوی دې نه دی هغه سودا وړې ده دې ولې وخې نزاکتي سودا قرض وړې ده دا څه وې او که نه دا د نزاکت راغو دا ولې وې ولې څه چل دی ولې څه دي تا ته دې نه سودا قرض ولې راوړې ده ولې ما کله سودا قرض وړې ده چا ده نه وړې ولې دا سودا دې قرض نه ده وړې اوس پې منکرېږي ولې پې منکرېږم خو وړې مې وه که نه
نېغېږي سودا مې په کټ باندې وړې ده او دا وې چې ولې سودا مې وړې دا کټ سودا ولې راوړه دننه ولې نو ستا کور ته مې وړې ده که نه څه د بل چا کور ته خو مې نه ده وړې ودرېږه خپل کور او د بل کور ته څه خیر بس پرېږدې د تاسو په لاړو بس پرېږده یې زما د کار ښه ده راځه چې ځو داجي راځه نو کار دا کنه چې ځو کنه نو بس کنه نو څه چل کېدو دا وګورې دی وایي زما کار دی ما نه به دا پیسې څوک راکوي هلکه دا د پلار په مخکې دې رانه پیسې څنګه وغوښتې نو پیسې به مې غوښتې نه خپلې پیسې مې دي که نه خپلې پیسې دي خو د پلار په مخکې دې رانه څنګه وغوښتې که وغوښتله یو په دا مخوکه باندې یو ټنګ درکړم خلک وایي ټنګ یې وله ورکړم دا که زه والی یې سم او سم یې برباد کړی وې او د کټ کړی وې نو بیا به څه کوم بیا داسې کار ونه کړه څوک چې چا له قرض ورکړي که نه بیا ترې نه غواړي ځان پوه کړه زمانه زه به ستا خوښ شم الله داسې ستن لټوم چې توبې به وباسي بچې تره دې دا ډېر بد وکړ چې دا کورونه یې دوه کړ نو څه یې کړې وې داجي چاچیګانو یې په خپلو کې ګزاره نه کوله روزانه به جنګونه کولو ولې دا د پخوانه مې دواړه ورندارانې یو ځای نه وې اوس ورته بیا لیدل یاد شو نو داجي دام کېدی شي چې دې پلار یې دا فیصله د دې دپاره کړي چې د دواړه ښځو زامن یې لوی دي چېرته خپلو کې جنګ ونه کړي بالکل بالکل دا کېدی شي د عقل خبره دې وکړه واقعي چې زما لورې داجي دا عقل لا تم تاسو خولی دی نو زه ډېره ښه شوه بچې چې د چمني مور د نزاکت مور نه بیله شوه او بیا تا ته به هم د نزاکت په کور کې هېڅ تکلیف نه د خیره ما ته به د نزاکت په کور کې تکلیف نه زه پوه نه شم داجي بچې چې کله ته پیدا شوې که نه نو ورور مې ویل چې ګلالی به زه خپل زوی لکوم خو مور دې خدای وبخه زما نه مخکې ورته هغې ها کړي رښتیا را باندې وې که نه نو نزاکت زما هم ډېر خوښ دی سمې بچې ډېره موده وشوه نه ته راتلې او نه د پلار څه چل شوی دی ولې خیر وو که نه ترورې د کور د کارونو نه وزګارېږم او پلار ته مې څو څو ځل وویل خو راځي نه یاره بیبي دا تپوسونه دې مه کوه دا تپوس یې ځکه مه کوه که نه چې هغه کله د سندرو نه وزګار شي که نه نو بیا به راځي که نه او یاره څه زبردست اواز دی ته په خدای اعتبار کې خان تحصیل یې شرمولی دی دومره اوچت اواز یې دی غلی شه مړه زما ضرور اواز پورې ولې خندا کې زه ورپورې خندا نه کومه سړیه خلک ورپورې خندا کوي وایي دا لا څنګه اواز دی غلی کېنه مشرانو پسې خندا مه کوه دین را باندې کوم در باندې خیر دې ترورې پرېږده ټوکې کوي ټوکې خو نه کوم نار په ګوته کله پټېږي صفا خبره ده سم شه سم ښه سمینې ته کښېنه زه تا له چای پخوم پیمان درته وایم که نه وایم د ماما لور مې که نه څنګه را باندې خفه کېږي پیمان چې د ماما لور ډېره خوږه زه خو خوږې یم خو ته ډېر ترخې هر وخت مې خفه کې او زما په پلار پسې خبرې م کې خفه کېږه مه ټوکې در سره کومه سړیه هسې یو خبره درته کوم پیمان درته وایم که نه چې وخاندې که نه سمه مرغابۍ ښکاري تا ته به زه څه ووایم نو څه وکړمه زه خو د بار د کار عادت یم که نه دا د کور کار خو لږ ګران دی که نه تا باندې ګران کار دا ستا لوڼو چل ماله راځي موره دونه ظلم مه کوه ګورې ګینې مور کره به درنه مزور لاړ شم ګورې مور نه میره دې ده او میره سړی په میره کې تږې پرېږدي او چې خپله مور د میرې په شان دي شي نو میرې ته به دې ته نه آها لږ غوندې د کور کار دې راله څه وکړه چې د بڼه غوندې پیغور نه دې راته شروع کړه دا زه دله څه سوچ کوم او دا ته سړی څه سوچ به کې خو دا سوچ به کې که نه چې په دې زوی باندې د لور کار څنګه وکړم ما ستا لپاره ته سوچ کولو پلار دې تر کله څه نه دي ستا لپاره ګلالی غواړي ګلالی ما لپاره غواړي اوس ته ګوره چې دې ټول کور کار راته زه څنګه کوم ته سیل کوه ښایي
وایه که نه وروره څنګه راغې ولا پیدل راغلی یم کور ته دومره دنې نه یې که نه چې په چینچي کې راغلی وې او چلمچي مې کور پرېښو چمنې یې ته یادوم که نه دلته پرې ډېر بس کاره کېدم په مزه په مزه زما مطلب دا دی وروره چې ته خو بې غرضه نه راځې څه ناسه غرض به دي ځکه خو راغې او بالکل بالکل وروره خبره ډېره وړه ده که نه خدای مې ډېره غټه ده که نه نو حیران یم چې دا به ته کوم څنګه ها په دا غټه خبره راته وړه خبره وکړه نه رښتیا مړه موږ دې ځان سره غلط کو په دا غټه خوله راته وړه خبره وکړه مړه په ګډو ګډو سر شکله وې وړه خوله وکړه وې غټه خوله وکړې وړه خبره دا چل دی که نه چې زه راغلی یم که نه روجانه زه خپل زوی له د ګلالۍ رشتې له راغلی یم که نه که راکې راکه ګینې نو بیا به م رشته راکې او روز چې روز له رشته ور نه کړي که نه نو بس کاري دا خلک بس څه وایي یاره لالا ما ویل چې څه وې خو بس همدغه ویم که نه نور خو څه نه ویم وروره دا خو ستا ورېره ده ستا خپله لور ده زه پکې څه ویلی شم نو وروره بیا خو مې مبارک شه د خیر سره خو هسې خبره ته کوم که نه ورور مې که نه هسې وریجې غوړي به ځان له څومره اخلي وا بخلم سړیا تا نه غواړم او مه غواړه سړی بیا ډېر بد ښکاري که نه چې په څه کې ستا تاواني که نه نو په هغې سړی بد ښکاري یاره خو نو او که نه اوس خو یې د لور رشته وشوه که نه پاسه مړه بټۍ راواله نه رشته زما د زوی رشته وشوه زه به راوړم خو چې زه یې راوړم په ایمان ډېر بد به پرې ښکاره وه اچھا لاله یخې شوې خیر په خیر ښه وه چې مخکې لرالي زه خو دوکان له درغلم او دوکان دې بند و ولې کره سودا دې په کار وسه قرض سودا مې په کار نه وه قرض وصولولو له راغلم قرض د څه قرض مړه نیکه مې ستا نیکه له د دوکان دپاره یو 15,000 روپۍ قرض ورکړی وي نو مېلوالله ضرورت دی که را دي که نو په موږ به دې احساني نیکونه مو پوه شوه او قرضونه یې پوه شه زما څه کار دی چې د نیکونو قرضونه به خلاصوم قرضه خو به ته خامخا خلاصې عجیبه خبره کې تا په دې دوکان باندې دا چارج نه یې لګولی چې راشئ سودا یوسئ او قرضه به هم خیر دی نوسي خلاصئ نو بس د نیکونو هغه پیسې به ورته ورکوې که نه زما هغه نیکه چې پیسې دله درکړي اوس بیا خامخا راکېږي نیقه به نی تا سره څه ثبوت دی چې زما نیکه ستا د نیکه نه پیسې اخیستې دي نو ثبوت شته که نه دا دی ثبوت دله درکومه دا دی نیکه دې دستخط کړی دی پوه شه زما لیکله ورکې دا دې صفا صفا لیکلي دي دا پکې لیکلي چې زما وسیله به یعنې نزاکت ته به پیسې ورکړي همداواله چې هر چا ته یې خین وښی دستخط یې کړی دی ټوکې خو نه دي زه خو د نیکه ذموار نیم زما نیکه به ټولې دنیا نه قرض اخیستی نو زه به یې خلاصوم څنګه به یې نه خلاصې سړیه خلاصۍ خو به ستا هغه پلارم ولې د نیکه لمسی نه سه زه خو یو پیسه هم نه منم بس چې پیسې نه منې که نه نو واره په ایمان چې زه به دنه پکې دا سایکل والمه ګوره مه کوه ګوره ښه سوچ پرې وکړه ګورې ټوټلي 15,000 روپۍ دي په ایمان چې که خبره جرګې ته لاړه که نه نو 15 لکه به ترې جوړي او بیا به توبې وباسې او الله کې دې توبه قبوله کړي سوچ پرې وکړه بسه زه اوس څه وکړم څه وکړم خو به پیسې دې راله راکړه او که نه راکې به صفا راته ووایه چې زه بیا جرګې والا سره خبره وکړم ما سره خو دومره پیسې په یو ځای نشته بس ټیک ده پکې شتونې خلاصې که بس 1000 روپۍ میاشت راکوه ختمه خبره ده دا نیکي در سره زه کوم زه ټیک ته نو دا 1000 روپۍ پکې واله نو دا بس ټیک ده یو میاشت پس به بیا میلاویږو همدې ځای کې به میلاویږو که نه دوکان له درشم نور خو زه په دې لاره نه راځم دوکان ته راشه یار دا څه په لانجه او که واوړېدو نه په دې لاره ته څه کوې دا لار خو په تا باندې سپېره شوه خدای دې پیاډورامه وله دی اوس ما سره دوکې کړې او ما نه خبر نه چې زه په سړي لوبې کوم 4,000 پسې به درځم الله کې دې پرېږدي ولې ستړي مشي به راته نه کیسو
ستړي مشي خلک ستړو خلکو ته کوي او ته خو به هغه نوي کور کې د جنګ نه ښه دوا ناستې جنګېره کې نن کله سره ته جنګ هم کې که نه نو زه در سره جنګ نه کوم ولې چې نن زه ډېره خوشحاله یم ته خو خوشحالي په غم بدلولو والا ښځې نو ته څنګه خوشحاله د زوی مې رشته پخه شوه دا مټۍ مې دله راوړه ستا د لاس مټۍ ماته څخه ښکاري خو دا راته ووایه چې هغه چملونه دې وکړه څو د خپل تره لور ګډالی مې ورله وکړه پلار یې لاړو او هغه له رشته وغوښته او په یو وینا یې ورله ورکړه آی های د ګلالۍ سپېره قسمته سپېره وه او په سپېرو کې لاړه خفه کېږم ها اوس خو زما کور ته زما انګور را روانه ده زما کور به اوس بختور شي او ستا کور به سپېره شي سوده رانه سوځي به زما چیتره او زما کور د خدای نه سپېره کوي زه به خپل زوی له خپل رور لور غواړم سمینا ولې هغه نه چا نه کمه نه څه سمه شهزادګۍ ده شهزادګۍ ته په خپله باندې سوده راته ښه پېرېده او که شهزادګۍ ده ما د خپل لیور کور خپل کو بس پردي کورونه خپلوه خوارپړه کې هغه زما د خپل رور کور دی د خپل پلار کور مې دی او د پخوا نه مې خپل کور دی دا مونږ به ستا په وینه کې پراته یو چې خپل کور کې د زوی واده له مې راشه چې ډېرې ورځې وخوري چې مړه شي زهر به وخورم خو ستا د زوی د واده روجې به ونه خورم ته ګوره چې په حقه ورځ باندې خپل زوی واده کوم او که نه دا ته چې کومې خبرې کوې که نه ستا د زړه د اور هغه بړاس دی کوم چې ورباندې زما د زوی د واده بل دی دا مټۍ دې رانه ونه خوړه لاړم دنه سوده سوځ زما دا چتره وګوره دې سړي ته د دې د زوی د واده غم ورسره هم دغه نولي او زما د زوی د واده غم ورسره نشته دی و دې به دا به دې کور ته راځي او که نه والله کې پرېږدم دیم کم شو سر وای نزاکته داسې ما وایي که چېرته سړی دی د خدای نیکبختي راجی دا ناره وګورئ ولې دا زه راته ښځه ښکارم نه نه خدای مه که ما وایي که چېرته پردی سړی دی نو ځکه مې مخ پټ کړو خبره دې ډېره خوکه د الټو په شان په دې مخوکه دې ترپال خامخا اچوه پرده ډېر ښه شي ښه ولې نه اوس خو به زه تا نه پرده کوم ما به ولې پرده کې ولې ما درته څه ویلي مړه شرمېږم دنه که نه زه مړې شرم څه ګډورې خو نه دی چې بیم بیم درپسې کوي مړه راته څنګه خبرې کې چلغلې په داسې خبرو باندې شرمېږي څنګه خبرې د واده او د کویدن په خبرو د چا د واده او د کویدن په خبرو زما او ستا نور د چا کاکاجي راغلی زما او ستا د رښتې خبرې پخه کړه خبره دا څنګه چلې دا کم کار وکړې زما او د ګلالۍ رشته مې پلار پخه کړ او زه تم نیم خبره مور مې ته نه ده خبره دا څنګه چل دی دا خو عجیبه خبره نن می پتی کور کې خوشحالي ته مبارک بشه نن می پتی کور کې خوشحالي ته مبارک بشه نن می پتی کور کې ښځه څه کېناستې او خوشحالي خو ما له پکار ده که نه چې زه د هلک پلار یم اوس ما ته ګوره ښه نن په دغه کور کې خوشحالي ده زه ګڼېږم نن خو خوشحالي ده نن خو خوشحالي ده په دې کور کې زه ګڼېږم نن خو خوشحالي ده یا لکه خوشحالي به زما د زوی ده ښه او زما د زوی خوشحالي ده او ستا نه ده ماما ما که یو خوا مې لور ده نو بل خوا مې خوری دی وایي دا خو ماته نن پته ولګېده چې ته د هلک ماما یې مامې کترې دوه خوشحالیانې مې دي دوه ځکه زه ګډ شوم خو ملګري په ایمان ته په ګډا باندې ډېر بد ښکاره کېدي او یې که ده او زه مشر سړی یم که زه ګډېږم هم نو خیر دی که نه ولې چې زما خو زوی دی که نه وایي په ګډا خو هم بد ښکاري خو خیر د زوی واده دی ته ګډېدی شي لالا سلام علیکم وعلیکم السلام بخیر تا ته نه ویم لالا ته مې ویم خور ستړې مه شي ښه ده چې ته م رالې خدای دې وبخه لالا ښه وایه که نه خورې خیر چېرته یې لالا د خپل زوی چمنی له رشته وکړه او زما زوی نزاکت نه ایرو د هغه ورسره اډو غم نه و
غم را سره ولې نو که غم را سره نه وې نو ته به دې سندرغاړي نه راتلې په ده باندې څه کومه ربړي ښکاري او غزلیم دی ګرځه ګرځه زه لا ژوندی یم زه خپل رول له راغلی یم د سمینې رشته کې نه اوس غواړم او خورې د سمینې رشته خو ما ورکړې ده او ته اوس رالې د سمینې رشته دې چا ته ورکړې ده ستا لیکلې ورکړې ده خورې ستا د خاوند زوی نزاکت لا وای لالا ما نه خو دې زړه ویستو ما چې چاله دې لور ورکړه زمانې تا نه به لا څوک زړه وباسي ته د خلکو نه سترګې وباسې نو ولې ونه ما ته د خپل خورې نه څو خوښ شته شته که نه خو مو درته یادوم که نه خو در باندې ګرانه ده که نه که ګرانه نه وې که نه زه تا نه یو تپوس کوم نو تا به د ګل په شان لور دې له ورکوله نه ته چې رښتې له راتلې نو دا زه ځان سره ولې نه راوستم نه ته مې ځان سره څه نه واڅې چې مې ځمه اول به یې د رور خوله بوی کړمه خو چې د رور خوله مې دې بوی کړه که نه نو د نسوارو بوی ته یې راتلو باوجود د نسوارو د بوی ته راتلو بیا مې ښه وکړه بس ته که نه بس ته که نه مبارک شه مبارک مو شه دا څه شي دا لور مې در نه که اویسته او چنارونو نه دې وړمه سبا سیل په دامان دی توره وربله سبا سیل په دامان دی توره وربله او چنارونو نه دې وړمه سبا سیل په دامان دی توره وربله سبا سیل په دامان دی توره وربله مورې بس دی په ګډا دې ستړی کړمه بس که که نه وای زویه زه نن ډېره خوشحاله یم نن د خوشحالۍ ورځ ده زه په سندرو نه ستړی کېږم او ته به په ګډا نه ستړی کېږې مورې دا سندرې د ناستې کار دی او په ګډا باندې خو د سړي بې بنیاد وځي بس دی مورې ستړی دې کړمه بس که مړه او چنارونو نه دې وړمه سبا سیل په دامان دی توره وربله سبا سیل په دامان دی توره وربله وای غږوه که نه غږوه د خپل زوی سره یې د مېرني زوی م واده دی او دا خبره خو به باندې ډېره ترخه لګېدلې خو واخله دا مټۍ خوره او خوله پې خوږه که زویه د سوځېدو بوی دی ته وګوره چې څه سوځي د غوښې ډېرې سوځي هغه هم زما د زوی د واده په وجه د غوښې ډېرې نه پوره د غوښې غړو سوځېدو او هغه زما د زوی د واده په وجه په دې کې د سوځېدو څه خبره ده مورې او بېبې زه نه سوځمه په مور دې وربلیږي چې تره ورته په خپل کور کې نه خلاصېږمه چې بله خبره ونه کړي چې څه کوې هغه به رېږدې تا ځان سره مټۍ راوړې وه که نه او واپس دې یوړه خو زه یې له ځان سره نه وړم واخله مورو دغه ټوله خو په ما وباسې او زه شابه ګډېږه وګوره دا لیونی ما څو ځلې پوه کړه چې خدای او دې جولۍ ته وګوره په دې پټو کې ځان له مه راځه خو چا ته وې دا اوس وګوره زما خاله جوړ زمونږ کور ته روانه ده پورې چې ویره سومه دا به کله زمونږ مني مړه نو یا جینۍ دا وګوره ته ځې نه پېژنم چې ما نه یې مخ واړولو یا جینۍ زه تا نه دا تپوس کوم تا ته خو ګوره ما 6 ځلې ویلي چې په دې پټو کې یوازې مه ګرځه ته مونږ له څه له کار ګورې چا به ګورې درته څه ویلي وو 50 ډزه به مې ویشتې په لانجه به دې مونږ اړولي راځه چې کور ته دې ورسم راځه تا ته ویم که نه زما خلک جوړ مونږ کر روان یم زه تاسو کره نه ځمه تره کره مې روانم تاسو کره په راتلو باندې مې ترون منې کړې ما مور دې یادومه دا څه خبره کې عجیبه خبره کې ولې زما د مور مازغه خراب و چې تی په کور بندولي زه مړه د ټول عمر دپاره نه د یو څو ورځو دپاره مړې دا ته څه په اوتو بوتو سرې ګوره د ماما لورې په ایمان درته ویم که په یو خبره دې م پوهېږم مطلب دا ته چې ما خپل کور ته بوځې که نه نو په سره ډولۍ کې به مې بوځې ځکه چې دا فیصله ستا د مور او پلار ده خبره واوره چې نه خبره واوره
خبره واوره دا څنګه پلار مې دی هلته راله د تره لورو کو دلته راله د ماما لورو مو که څه کوي اوس مال هم دوه ودونه کوي څه مونږ هم پلان جوړوي څه پلاره دا دې کومه کاته وکړه دا دې کومه ګوته وکړه اوس مونږ غار کې دا ته څنګه پلار یې سړیه دې سره به څه کوو نه اوس راته دا ووایه چې ته به د هغه زوی په واده کې او که نه زما د زوی په واده کې به څه مطلب د کوم ځای په واده کې به مطلب مې دا دی که نه چې په کومه ورځ باندې د هغه جنګیره کې د زوی واده وي نو په هغه ورځ باندې به زما د زوی واده وي تاسو وایئ ښځې په یو ورځ به څنګه وادونه کېږي ته ما په دې خبره باندې پوهېږه چې کورونه بیل بیل وي نو ودونه هم بیل بیل کېږي که نه کبک دی په بیله بیله ورځ نه هم په یو ورځ پوه شوې او که نه وایم دې نه پوهېږي ته د ځان په شان ما هم کار وکړو پرېږده سړیه نه تا نه مې ولې کار وکړو واده کوم دله ولې دا بد کومه یاره واده بد کار نه دی خو ودونه بد کار دی هغه هم په یو ورځ یو کس او دو ودونه پرېږده سړیه مونږ زه له غر کې په خپله خو غر کې یو کس له دوه ودونه دا ته څه بوټو بوټو باندې سړی وې اوتې بوتې نه یم سړیه اول دې راله د تره لورو غوښته اوس دې راله د ماما لورو غوښته وې اینو دلته کمکه دی که نه کمکه دی که نه مازغه دې کار نه کوي که نه بچه داسې چل دی چې باید د څه لور چمنخال له غوښتې ده چمني ده او د ماما لور مې تا له غوښتې ده رښتیا ویله بچې تا ته چا وویل چې دواړه تا له غوښتې دي مړې زه د ګلالۍ او د سمینې د خولې نه خبر شوم که نه هغې راته ویلي که نه ولا چوکا تا راسه مونږ څنګه ولا مخ مخ ته بیا بیا چې ویوالم که نه دا دوی دې کمکه دی که نه ګوره بچې ما د خپل ورور نه ګلالۍ د چمني لپاره غوښتې وه ځان پوهېږه که نه په خبره باندې زه دا نه منم لالا ما خپل لور نزاکت له ورکړې ده او ته وایې چې چمني نه ورکړه دا نشي کېدی دا نشي کېدی څنګه نشي کېدی ما د چمني لپاره ګلالۍ غوښتې ده تا خو ما ته دا نه ویلي تا خو ویل چې زه خپل زوی له دا کومه نو ولې چمني زما زوی نه دی او پردی دی پردی دی زما زوی زه خپل لور نزاکت له درکولی شم خو چمني نه نه دا خو داسې عجیبه خبره وکړه ورورانو تا خو مجیبه کار کړی دی که نه د نزاکت په ځای اوس چمنې را مخکې کې خو دې راوړه خو مو دې نه پېژنم لالا که ګلالۍ پسې ډولۍ وروړي هم د نزاکت دپاره یعنې په مخه دې ښه خبره دې غلطه وکړه خبره دې غلطه ده او ګورو به ګورو به زه مړه زه به خپلو لورو څخه ماکونه ورکوم ولې د سړو کات شو دلاور دماغ خراب شوی دی چې خپله لور زما د لور بل جوړول غواړي زه څه ووایم لالا دا خبره خو ما ته هم داسې ښکاري که دا خبره داسې نو دا به ډېره ګرانه شي لالا د نزاکت پلار مو راستولی دی مړې ورستولی دی دی خو پلار مې ګورې نه دی که نه 1% به کامیاب راځي او یو کم 100% به ناکامه راځي ما ته پلار معلوم دی که ماماجي ته به خدای دوار کې دا رور مې نه دی شکل یې بیخي د واده نه دی خو څه ووایم نو څه ووایي او رښتیا ته د واده نه مخکې زما د کور ته څنګه راغلې نو زه څه تا کره خو نیم راغلی زه خو خپل ماماجي کره راغلی یم ولې دا زما د ماماجي کور نه دی څه دا وګوره ورته ښه ټیک ده ماما کره خیر دی ما که ما کره راغلی دا کره څه کوم سړیه څه لیونی خو نیمه چې تا کره راځم هسې یو خبره مې کوله ماماجي ما ویلې د غم موقع دی نه ویل که په دې موقع دې لږه د غم سندره وویلو نو څه زبردست خوند به وکړي په ایمان واوره اوس رانه هېڅ نشي خطا ده د ارس وتمه ګرانه خویه ده خو واوره چې د میلو زه سخر کېدمه اوس به ته ځم یو سندره ویم ماماجي ووایه که سور برابر نو که نه په والو به دې سرمن وباسم نه ماماجي سور به برابري Chumba chapunche banjunje ke jo parrepiti kullo chumba chu kunja puchuti cham cham kupui pucha patela chu chumba dala chu ushdam tam ushtamadan chudam pam tamanan chaputai chumba chu بچې دا کومه ژبه کې دې سندره وویله بس ژبه پرېږده نه چې ګوګوشتو ته ته سندره وې نو ګوګوشتو ته به په کومه ژبه کې سندره وې خو همدا ژبه یې که نه غرق شي ماما پورې خندا کې غرق نه شي ماما پورې څو خندا کوي نو جړه خو ورته نه چې ما کولی که نه جړه خو خلک مړو ته کوي نو دی خو لا ژوندی دی که نه که
که څنګه مرغی ماما مرغی که بله سندره دې وویله والله که لور درکړم لالا ته دا سر خوړلی پرېږده د خبرې سال روباسه اول خو به خبره حل شي که حل نه شوه نو بیا به یې جرګې ته کښېنوم ځه جرګه کښېناسته جرګه خلک په ناستې کوي په ولاړې نه کښېنئ ګوره خانجي که دا زمونږ جرګه په ولاړې کې او که په ناستی کې خو فیصله به ټیک کې یک طرفه فیصله به نه کې ای دلاوره اول ضمانتونه چې ورسره وي ښه ډېر نوټونه بیا ډک شي کټونه چې په جرګه کې خوراکونه ضمانتونه هم جمع دي خوراکونه هم تیار دي انتظار صرف د خبرو دی ها نو ته وایې چې تا نزاکت له خپله لور ورکړې ده او ته وایې چې تا نزاکت له خپله لور ورکړې ده ما خپله لور نزاکت له ورکړې ده او دی د خپله لور چمني له ورکړي بس ما ته منظوره ده ښه منظوره ده که څنګه هلکه ما ته منظوره نه ده ما خپله لور نزاکت ته ورکړې ده او واده به هم نزاکت سره کېږي تا خپله لور نزاکت له ورکړې ده که نه نو ما خپله لور نزاکت له ورکړې ده څه پوه شوې نو دلاوره وروره که نه خبره دا ده که نه چې ما خو تا نه لور چمني لپاره غوښتې وه که نه سوچ مې وکړه نه 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 وروره تا ما ته د چمني نوم نو اخیستی دا ټیک ده ما ته منظوره ده خو ما ته منظوره نه ده ما نزاکت ته لور ورکړې ده او نزاکت سره به یې واده کېږي نو دلاوره وروره نېغېږي ولې ما خو د نه لور د چمني لپاره غوښتې وه ولالا دې کې د نېغېدو څه دي تا ما ته د چمني نوم اخیستی و دا غلطي مې کړې ده دې کې ملامت یم دا منم بس بیا خو د دې پوینټ له لاسه فیصله وشوه فیصله وشوه څنګه فیصله وشوه بس د فیصلې اورېدو نه مخکې زما یو شرط واورئ او زما شرط دا دی که تاسو کې چا هم زما فیصله ونه منله نو د ضمانت پیسې خو م لاړې نورې به م 10 لکه روپۍ جرمانه ورکوي اوس که ستاسو خوښه وي چې زه فیصله واورم ما ته منظوره ده ما ته منظوره ده نو بس فیصله وشوه نو ملک صاحب اول خو ووایه که نه چې فیصله څه ده ته غلی شه ستا د غلطۍ د لاسه خو دا جرګه ناسته ده نو اوس د جرګې فیصله واورئ د دلاور لور به نزاکت ته ودرېږي او زما لور ملک صاحب دا دې څه وایي او زما لور دا څنګه فیصله ده ملک صاحب نه ملک صاحب ته ماته دا وایه که نه خپل وکړي که نه زه به چمني له څوک کوم دا فیصله خو د منډنو نه ده څه دی مې منئ 10 او 10 لکه روپۍ ډېر شي دي زما پې ښه کار کېږي نه نه ملک صاحب ما ته دا فیصله منظوره ده ملک صاحب زم دا فیصله منم کله ډېره ښایسته فیصله دې وکړه ملک صاحب اوس کښېنئ د روټۍ وخت واسې م نه دی چې اوس کوئ نو په مخه م ښه کښېنه لالا یا لکه اچې ولې راوړه بسکټ فیصله او دا واده نشي کېدی غلی شه دا ډیلاګ زما ما ته پته ده چې دا ډیلاګ ستا خو ستا په خوله بدې ښکارېدو ځکه ما وویلو مړه غلی شه ډیلاګي بچیه لا خو ته ما ته دا ووایه چې جرګې والا فیصله کوله نو ته ورته چپ وې تا ورته هېڅ څه نه وې نو ته په وطنۍ ښځې د رشته ښځو 10 لکه روپۍ جرمانه وه 10 لکه زما پلار به ورکولې 10 لکه دي او که 10 لکه دي زه دا فیصله نه منم او داسې د نواب لورې چې دا فیصله نه منې غلی شه ته داسې د اوباما لورې شکر ده چې مور مې د اوباما لور نه ده ګینې اوس خو به سوډانۍ ښکارېده او ویښته به هم کونډلو کونډله دیواله والې او تېرې ناله پیاره پالې غلی شه مړه اوس به زما څه کېږي زه به په شرمونو شرمېږم راشه دا ناروا وګورې شرم هم شرمېږي بوتار ته وګوره یاره داجي تا خو مونږه مړه تباه او برباد واچولو دا د ما سره څوک په خپله خو دې زد به ښځې وکړي ځان خو دې خر کړو نو مونږ دې ځان سره برباد کړو سړیه
اوس به څه چل کوو ما په نه اړولې ما په نه اړولې جرګې په اړولې ځان پېکه توس ما ته دا ووایه چې ته 10 لکه روپۍ خپلماني ورکړې او که دوه ښځې کې جواب راکړه تا ته وایم که نه دوه ښځې کومه دوه ښځې نزاکت راځي چېرته روان شوې وایم د لیوني کېدو ټرېننګ له ځمه د دوه ښځو نه پس خو باید یم لیونی کېږم که نه چې ټرېننګ خو مې وله کړې که نه سړي مونږ یې ځان سره برباد کړو او زمزمه ته چېرته ځې زم د کوزدن په ماتېدو په غم کې لیونی کېږم زم ټرېننګ کومه خو خیر ستا علاج ما سره شته دا اوبه د خپل کور کې کوه دلته مله مازغه مه خوره ته مازغه دې ټپوسان وخوره او ستا مازغه کارغان وخوره په خپل کور کې راباندې سترګې روباسې زړې به ګوې غلی شه بدرنګي کباړي جرابې څه تا ماته کباړي جرابه وویل او چېرته مې جرابه جوړوم Felicitau taxtete. Le zomne la badere masa. Păi mă nu e de un bagap de acolo. Două de unde chico. Dar că e. الله زما خیال دی جوړ دیم دوه ښځو لیونې کړې ما له خنداله لکه مه کوئ سمپي خو بس لیونې خو نه دی څه لیونې ما ما له خندا راځي څنګه لیونې مړه نو چې تا له خندام درځي لسو بېره لسو بېره یا خو لیونې نه ښکاري ما ته لسو بېره سره واوره مړه دا څه کې سړیه ما ته نه ماشومانو ته ټول منځه ښې دی لیونې نه دی ته خو په رښتیا لیونې مړه زه تا نه خپم زه تا نه خپم زه تا نه خپم دا څنګه دی ما نه خفه څنګه شي ولې ما درته څه ویل چې ما نه خفه دا څنګه لیونې سړیه ته لسو بېره لسو بېره زمانه مونږ سره کاسیره نشته مونږ خپله زه چېرته چا نه که روپۍ لو دی ته ته زه تا نه خپم زه تا نه خپم زه تا نه خپم خبره واره لاټو زه تا نه خپم ما ګزارو نه کې مه ګورې ما له خندا راځي ما له خندا راځي عشان سمع خبرك ولا كلام خبرك يو سجاد د خطرې خبره خو نه ډاکټر صاحب زما همدا یو زوی دی هیڅ د خطرې خبره نشته وینه دې ډېره تللې ده نوره وینه مې ورته شروع کړې ده لږ ساعت پس به په هوش کې راشي بیا یې بوتلی شي ښه الله سره ښه وکړه الله سره ښه وکړه الله سره ښه وکړه خوله مه کوې ښه ته یې بخښېږي ته یې بخښېږي ښه هېڅ خبره نه ده هېڅ خبره نه ده لالا نظافت څنګه دی چا راته وې په لاره تلو چا په خښته والې دی دا دې پروت دی لالا ډاکټر وایي چې ډېره وینه دې تللې ده دې وینه دې تللې که نه خو ډاکټر ویل که نه چې انشاءالله ښه به شي بیا کور ته بوتلی شي خدای دې هغه سړی لیونی کړي چا چې زما زوی په خښته ویشتی دی خدای دې شپېلنۍ کړي لیونی خو هېڅ شی نه دی خدای دې پاگل دي پاگل لیونی څنګه وایي بچه که نه Estamos Dani Marga, estamos Dani Marga, siempre la mano, que estamos dando programa de la mano, está bajando hoy se taque, Dani Marga, sí. دا په نزاکت باندې مې څه چلو شو والله ساعة قالوا يوم بدور الاستاذ ولا خير بچه ها بچه ها يلا باي باي شامبو شامبو ده بچه لا لا بچه شامل استاذ دا څنګه دی ها تمام
هلک کوشکې راغلم دا هم څه کړي دا کاته کړي دا مې باندې کړي دا مې باندې کړي ما څه کړي دا ما دا کړي دا دې راوړي تاسو غلي شئ یاره حاجي صاحب دا دوی دې ټیک دی بس بوځئ وباسئ شابه اصل کې حاجي صاحب موږ سره د ده د ګروپ وینه ونه دلته یو جړه او د هغه نه وینه واغسته وه دلته موږ یې جوړه ډاکټر صاحب دا خو ډېره د شرم خبره وه ستاسو هسپتال کې نوره وینه نه وه ګوره حاجي صاحب ومې وې درته چې موږ سره د ده د ګروپ وینه نه وه په خبره ولې نه پوهېږئ تاسو نو دا به څه کېږي ډاکټر صاحب دا څه وایي دا څه کېږي خو دا د کېږي که د بل ډاکټر په هغه کې څه به کېږي پاسه زه ګرځه زه په خوشحالۍ کې ګرځم هغه یو واده مې ورسره کړی هغه هم پاتې شي دا واده په خوشحالۍ کې دې نه ګډو نو بیا نه ته څه په خوشحالۍ کې ګډې دا خبرې د زوی ده دا جوړ شو څه شی دې جوړ شو دا شی دې جوړ شو په نامه به یې زوی وي او ښکاري به یې لورو په شرمونو شرمېده د هغې په خوشحالۍ کې ګډ شه پاسه پاسه هغه بیا وګډېږم بیا وګډېږم خدای پاکه تا کنارې کو خدای خبر چې سړک مات شو که څه چل دی خدای دا میدان خو نن داسې خالي د زړه مې کېږي چې شاډو له به تباه شم وایي راغی ستړی مه شي جوړ شوې اسپتال نه راغلې دا جو هم اسپتال ته درغلی دی تا خو په یو سا باندې دوبله خبرې وکړي چې ما له دې سا بنده کړه املي درسره شته نزاکته دا په تا څه چلو شو په ما څه چلو شو ولې څه چل راغلی چې دغه سبادا باندې مبالي نزاکته سمې خبرې ولې نه کې وای دا سمې څنګه یې نورې باندې زه کږې خبرې کوم املي درسره شته وای نزاکته ته خو سړی دا د جنکو خبرې ولې کې راشه دا ناروغه ولې زه د جنکو خبرې کوم ځکه د جنکو خبرې کوم به د سړو خبرې کوم نو خبرې خو د سره کوم که نه په تا یې څه بوج دی وایي عجیبه خبرې کې دا تپوس نه نو که چې چای بس کې نه بس کې مېلمانه یم املي درسره شته باندې څه کې راغو ربړو راغو سړی مه چې کاکا لوی شي لوی شي دا چې دا وګوره که نه په نزاکت باندې څه شوي دي او په دغه لاره راتلم او په لاره کې خلکو خنداګانې شروع کړې وې چې ته به دې منو نه هله خپله لور ورکې لور به څنګه نه راکړې لور خو به ستا هغه پلاره پلاره راکوي ولې داسې ګپ دی څه چې زه به ستا غوندې شیله لور ورکومه ما کاکاجي غلطې خبرې مه کوه بیا شکر وباسه چې ما قبوله کړه قبوله کړه ته خو به یې قبلې خو چې زه هم درکړم که نه وای ولې ځای نه راکړې چنغله مې راولې چنغله څوک پرېږدي څه پیمان ته دویم که بل چاله دې ورکړه که نه نو یاد ساته ګورې د چیترو باران به درته وکړم او په جنګ کې به هغه چاډوله واچوم هغه چاډوله چې ټول کلی به یاد ساتي لبړو لبړو ته کاکا ته لبړو وې دا کې خو مړه وړو حیا نشته خیر ته داجي پوه نه شو مې که پوه شوم که پوه نه شوم خبره خو مې ورته وکړه که نه باورایې بیا دا لور به راله راکړې ورسره به املي به راکړې سبا خبره کوي چې سبا چې لانجه جوړېږي او د یو شل ځلې ته جوړه کړه خو زه به سره هغه کار وکړم چې یاد به ساتي اخر زه ستاسو نوسې یم نه رښتیا وراره یم ویم که شاډوله چې او که ډانس کې خو په دې حالت کې دې رانه دا لور نه لیده ابا وګوره چې تا سره څه کوم اول کله بس لا فقط بابا لا خوښ به دې چبورې کا بچې پته نه لګي چې په دې څه چلو شو
هسې به لور نه ورکې دا به ستا خوښه ایسم خوښه ځکه زما ده ملک صاحب چې لور زما ده زه نزاکت له نه ورکوم کله وی چې لور ورکوم کله وی چې نه ورکوم هسې مزې اخلې مړه ای ډډم خانه نزاکت له لوره ورکوي نه 10 لکه روپۍ جرمانه به ورکوي او شمیله به 15 لکه روپۍ پیماني ورکوي ما سره دومره پیسې نشته چې پیسې در سره نشته نو کور خرڅ کا کور خرڅ کا نو زه به څه کوم وایي زه به څه کوم ته داسې کار وکړه چې د سیلاب ځپلو په کتار کې کښېنه که نه نو ورته وایه زه چرګې وهلی یم نو بس تمبو به راته میلو شي لور او پلار پکې دواړه اوسېږئ بس که نه ته به څه کوې یاره په دې تمبو دې راته خبره ګرانه کړه په دې تمبو به دا واده ډېر اسان شي ته څه وایې ګلدادا جرګه چې څه وایي ښه وایي په دې تمبو زما باران راځي ولې چې تمبو باران کې ساسي نو بیا ټیک ده اول واده به ورسره ستا د لور کېږي او بیا به ورسره د دلاور د لور واده کېږي ته پکې څه وایې شمیا زه تیار یم ملک صاحب او زه وایم چې دا واده به هم نن کېږي همداس پلار دی نو دومره عقل پکې نشته که نه د خلک کور کې کښېنئ او د بودي او په اجره کې خلکو سره کښېنئ وایي خدایه نه وایم دلته راته څه وکړم الله دا خبره نه پوهېږي که نه هلکه څه بره کړه څه چل دی څه دی خبرې مې کوم نو ځان سره فریاد هم نشم کولی فریاد به زه نه کوم او یو خبره ته کوم پلار صفا خبره کوي ویم کال دې د ډول والا راغوښتي وو که نه او ډول والا مې په سترګو ولیدو ډنګ یې ولا ورکړو که نه ګورې ما میدان ته ټوپ کړی او شاډوله به مې اچولې دا میدان به مې دله ګرم کړي خو بیا به ګیلې میلې نه کې صفا خبره کوي پوه شوم بچیا ما له د میدان د ګرمېدو لازخه دا وینه که نه نو بس هغه پو 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 که دا وربلې خبره چې ونه کړي زما هم پورې مازغه کار نه کوي پلار زه په یو باندې پوهېږم ځه بس راځه څه بلا ده الله چې شرم راله راځي که نه تاسو څه خبرې ویم د شرمه ته کثرت کې به ورته که نه غرمه شومه وایي نو څنګه دا په دې باندې خو کار نه کوي دا به څه چل کېږي هلک ناست دي که نه تاسو ښه یئ که نه آمین مایا السلام علیکم نن دې واده دی غږ درته نه کوم ډېره غټه دوکه دې را سره کړې ده وایي که څه دوکه مې سره کړې ده منډاڼو تا خو وې چې زما نیکه د قرضې په کاغذ باندې دستخط کړی دی زما نیکه خو به ګوته لګوله ستا نیکله خپل نوم ورتلو او د کوم دی زما نیکه د دې کلي او خپل نوم هم ورته ورتلو نو به ټیک ده که نه خپله نامه یې لیکلې وه او ګوته لګول تېر شوي ولې څه وې نه 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 دا زه نه منم مني خو به ستا هغه پلارم ګوره واده له راغلی که نه مکوري چې خوري که نه وخوره که په ایمان ته د دې ځای نه دې پاره کومه ګورې دا وخت د دې خبرو دا کوم خبره چې تا شروع کړې ده مونږ پسې یو دا ته پسې ځکه نه پرې پوزه له چک لګوم پچره ځاندا کاکا خوچا دا چې دا خو دا څو ګوره زما په ځای باندې کېناستو څو ګوره بدل ته کېنم ځه بدلته بدله کېنم به ځه خپل زیاده دا مړه پاس کړې پاسه نه خبره غلطه ده که نه ګوره چې په کار داره که نه بل خو تاله په کار وپلاره که زه دې په کور کې کېنولې وي ناوې خلک هلته په کور کې کېني تا دلته چې راغته په خلکو کې دې کېنو نه په کارولو سره په کارولو نه کېنه هغه ته چېرته کېنه که نه بله تا لهجه دې جوړه کړې خلک نه څه وایي
ځان ویستو څه کوم وای څه کومه دا د ښځو لوپټه دې ولې په سر کړې وایي چې ښځې لوپټې نه پسروي لوپټکې به پسروي داسې کې ولې ته ښځې څه ته خو سړی دا عادتونه مه کوه خفه نه شي بلبلې پته راته نه چې دا عادت راکې څنګه رالو ډېر شرمېدلی عادت دی خو بس مجبور یم اتې املي درته شته املي املي څه کې ځان ته د اچار جوړوم زړه مې سوځي وای خدایا په دې سړي څه وشو دی خو څه پورې سم دمو ډېرې خبرې مه کوه کوشه ما له خوب راځي ویده کېږم وده کېږي وده کېږي که نه وده شو څه ما له ټوکې کوم څه ما له وده وای خدایا تا په دې څه وشو وده کېږم ولې وده کېږم ولې مالا قدار علي 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 تعال تغمم کپره دې معلومات راکړه او خپمتې مالا قدار علي دا خنده دا خنده بدله په جایا بدله که مې میراث شي زه تا نه خفم تا پیغله چې میراث شي لا خو اندازه مې غواړي که نه چې ځان سره دي کوم په میدان دي د پیسو ګټ کړمه مالا قدار علي زه تا نه خفم راکړې 10 روپۍ مولا خو دې د لارۍ لاندې راغله اوس ته ماته دا ووایه که چې د دې مصیبت نه به زه څنګه خلاصېږم تا دې ما سره څه کړي دي ګولۍ خورې وای خدایه نو اوس ده سره څه چلو کوم لمه زه په دې ګولو ټیک شه به کوم داسې به یم املي د سره شته املي هغه ده همدا املي چې تلوي تا خدای نه کوي املي کوم د چا خفه نشي چې توی شوه خیر دی خیر دی نن خو دنه چې توی شوه او که زه دې کور ته راغلم نو بیا به ته اوښکې تویې زه یوازې چې نه وینم توی یم خو تا د خدای یو ځلې دې کور ته راولي راځم خو به راځم او خامخا به راځم اول را خو شه که نه د دواړو څومره مینه ده او کنه بابي مینه خو دا اسیم هم په یو کور کې وخت تیری ناممکنه ده بلکې ډېره مشکله ده زما مثال خو هم د بلو په کتاب کې کتلی که نه لیونی بیا په سر ووالم وایي مې کله ډاکټر له چې مو وتلم که نه هغې راته بیا وینه وخېټوله ما کله جوړ د خارښتي وینې راته وخېټوله هلې ما وګروئ شاید بېرته یې ټول کړو باندې سړي سړي ته لګوري او ویده ورته خېژئ وه وی کنه وی ویلې د ډاکټر پکې څه ګناه وه هغه خو زما ژوند بچ خو بس لږ ګډوډي کم ویم بس په دې حالات کې خو دله والله کې لور درکم څه دې وویل څه دې وویل لالا چې څه مې وویل که نه نو تا ښه واورېده بس پروردګار دې خوشحاله ساته وروڼه ډېره ډېره مهرباني ته به داسې کار وکړې چې ما ته به جاني 1,00,000 روپۍ راکړې چې زه به د خپل زوی علاج وکړم لور مه راکوه خیر دی در پاتې در کوم لور در کوم زه خو وروره دې خبرې له راغلی یم چې جنج به کله روړی علم پسې دی او سید علم پسې دی مونږ پسې یو او دې پسې دی وایو تاسو خپل غم کوئ او زه خپل غم کوم هغه یخ وکړئ څه چالو شو او بیا یې منډه کړه وای وای ايش تمام غيرنا انا غير انا غير دي خلاص الله
لکه ما بل سر و سر باندې مې لګو دلی ولې شي ولا ټول سر باندې لګو دلی ولې شي ځه په خپل خاطر وکړي وای چې نو تنه بل څه شته وای وای بس ما بل سر ولا ده ولا ده باندې څنګه کنه نو سر باندې کېسو او ورسې کنه ورته وای ولا خبرونه کنه څه اې ته ما ما وای چې څنګه تکیه سم بعد para yo acá para lo وای څنګه دا کار الګا دا سکی ډیسکو ډانس دې شروع کړی نزاکت خاطر کا بیا مکان شو دا په سر مې پدی ولک الګا دا سکی پریدا بچا خبره ولې اشرف لا وای تکي انسان وای دا خو دې ونه دی ليش ما لا قدر هلا انا خبيبه انا ما فصلوا فصلني ولا ولا خندارتي يوجبني ولا كيف انا خبيبه ولا خفف لي ذاك لا تبيرك انا خدر يوجبني فصلوا ولا انا خبيبه انا خبيبه انا خبيبه ولا خندارتي يلا تبيرك انا خبيبه ډاکټر صاحب زه په دې راځم کنه چې زما دا زوی هر وخت لیونی ولې په سر سر وایي چې دا وجه څه ده حاجي صاحب ته په دې هریاني او زه په دې هریاني چې ستا زوی د بېهوشۍ په حالت کې بار بار دا وینا کوله چې لیونیه یو ډب راکه په سر او لیونیه یو ډب راکه په سر ډاکټر صاحب خپلو کې وکړه خیر وخت مخامخ ناست یم ما دا خبره کوله چې ستا په هسپتال کې څنګه وینه ده بچ مینه د تاسو خېجوي بس هر وخت مې ستل کېږي هر وخت مې ستل کېږي بل چل کېږي دا ولې حاجي صاحب نو زه څه وکړم چې د کوم سړي وینم ورته خېجوم او مغسې نخرې شروع کړي نه نو تاسو همداسې سړی وي تاسو کار وکړه ډاکټر صاحب زما وینه ورته وخېجو که نه کاکا ستا د وینې ګروپ او د هغه د وینې ګروپ بدل دی د هغه وینه ډېره قیمتي ده نو زه څه وکړم زه چې ورشو اوس به وش کې راغلی يلا تبغى خذها فاطمة حاطي زفورتك هذا ما كان كيف انت تمام بس ان شاء الله تقدر خلينا خير ان شاء الله تقدر تقدر زيز ما بني خبركم كي غيل باندې ودرېږي زه دې باندې خبرې دا دې ولا په ګډ وړ باندې سره دا څه چل ګډ باندې پرې دا نه پلار زه تا باندې خبره کوم خبره باندې دا دې پلار دا څه څنګه کوم ګوشتستانه وته ولا دا په بل دې نو کوم مینه دې وته کېدل دا کوم ستنه ولا دا ټول باندې شو تو کې چا باندې وره زه تا باندې خبره کوم او پلار خدا نو باندې یار تاسو خو لیونی زه دلته لاړم او دا ټول او ته څنګه ما باندې راځي نه شي ځل باندې پویو شي ځل باندې پویو چې راځه د دې سټیم باندې ولا کله باندې سټین ولا اول خو ماته خوب وکړه او پلار یو خبره تا باندې کوم زه به ټیک او پول شادي باندې کوم दूसरी मामले शादी में करना वाला तू देख मैं करना होता नहीं रास्ते में वादा करना शादी मामले कौन पिला ला फौला दिगार ला अस्पताल में मामला रास्ते मामले ना जाना बांधे चपे ओए खंजीर बांधे औलाद ओए कमरे दे दन्ना ओए खाना खराबा ब्रेकर बड़ा छोड़ा ओए ओहो ख्याल करा करना ओ ख्याल मुख बांधे तंग बांधे वर्चों खलक बांधे ओए नावे मानी मखू के बांधे मातो को ओ बेड़ी बांधे चपते ते मां बांधे आवाज रखने की गलती बांधे मोड़ दे पे बांधे बच्चों का खंजीर बांधे औलाद बांधे को स्टीक बांधे नीचा चदा से बांधे चेको की ओस्टा बेड़ी बांधे और राशा लांदे बांधे के ना ओए बेड़ी बांधे चप खबरा बांधे कोमता बांधे राशा लांदे बांधे के ना
شکر باندې وباسه اوس اډوخ باندې به ماتو دا خو شکر دی چې ما بریک باندې والو خپل خپو باندې داسې راښکلو ګین اوس به مخوکې باندې به ټول وران باندې ویجاړو ته خو چې ما سره کله مخامخ شي نو په نوې ژبې کې خبرې کوي خو دې خبر چې په تا څه شوي دي زما نه خو دې ړو ویستو وای ما باندې کساب دی چې زړه باندې وباسم اوس به مخوک باندې ټنګ باندې ټونګ ورکم ما باندې غوس مه کوئ خاوند باندې دی اوهو به چپ شه دې شپې ته وګوره ستا دې چغو ته وګوره چپ وای ښځې باندې وګوره ما باندې چوپ وکړه ما باندې کې ما باندې بیا وای وای زه بیا ما باندې وای د خلکو باندې کیښوام خو دې دغه ډاکټر بې خو باسي چې د چا وینې درته ښې جوړې ده وای ګډور باندې وای ډاکټر خلاف باندې خبره باندې مه کونه اوس که وین باندې نه وې خېجولې نه ډاکټور نه ای اوس به قبر باندې پروتم تیبا کونډ به اتیوا مندری دا تیبا بیړي باندې چپ بس که خیرې مه کو تاسو دې کور ته خیرونه راوستې مسو وای خبره ما باندې لږ وره نه زه تا باندې خیرې نه کوم زه تا باندې ډېر مینه باندې کوم خو چې ته ما باندې ستیرک باندې غصې باندې ګورې نه هغې باندې انسان دی نه خفه باندې خو انسان وشي نه اورېږه زه تا باندې خوشحاله وکړم اوس دا باندې ور تا باندې سندیر باندې وایم कुकड़ी बनीले चने पलाले कुंजे दे मंजूती अंजबदूले पला कलीले मनादरीले ला चबूदे बंजबूदे तड़क अंजबूते चबीला ना रगूले उस हो खांदे ना बेड़ी बांधे चबस ओ दे बांधे दे ना खांदे उर्बूज बांधे पड़सोल दे ना उर्बूज में मेरा चोली नहीं چې د ماشومان حرکتونه کې ماشومان باندې حرکت څوک باندې کوي وای دا خو ما ډغیر باندې دلته وخوړو دې باندې مازغې ته خراب وشو وای باس نه اوس راضي باندې ما نه وکړو بس کیسې باندې ختم وکړه اوس مینې باندې محبت باندې خبره وکړه ما باندې وګوره امان نه وګوره نو ستیک باندې مې لا وکړه دا باندې وې باندې دا ته کور ته ولې نه راځې نو دا کور کې ولاړ دی مسه نه نو دا زمونږ کور ته کور نه کړي بیبي ته پارټي بدله کړې ده کیسه دا پاشته بچه لا خو د توجي پاشان مخو کې نیوله توتی تو ګوره موري تو ګوره د برخلاف په کور کې زما بیزتي کوي د سره خو به زه په کور کې ګورم مخکې شه ولې مخکې شه واځې څه چل دی چې مخکې شه مخکې شه دا څه څو کړی چې مخکې شه مخکې شه ته یې څوک چې زما نه بې ایثار کړي نو بیا داسې حال ولې جوړ کړم چې دنیا به یې یاد ساتي ओए मेरा नाम माजी कोच तावन ने पोए उछिनो हे बंदे मम पोए उछिना कोरबान ने खोते मा बांधे रा ले आए डॉक्टर ये राजस्थानी उपदे कोर के भी लजमा कोर कोर ने मैं सास कोर दे हां मरता खदा से लुटी के सब ओ बेड़ी बांधे चप खोते बांध ओ बोला गुजार मा बांधे सिंगो ओए गुजार मा बांधे सिंगो ओ मेरा ने बांधे मोर देना ओ बेड़ी बांधे चप ओए ओ कोर बांधे रोजे कोर नहीं का बड़े मैदान रे पूरा बांधे मोर ना कोर नहीं सब जंगल खाना या बेड़ी बांधे और माता को परे जाना यो बांधू ने से बुल बांधू उन साथे दा सनाना बांधे साथे बेड़ी बांधे चप दे مړې وینې سکنه ام زور در کې نشته دي ما کې باندې زور ما ته په خپل کور سترګې ښایي ته پرې ورته ما شکر دې ما کې زور شته ما نه خو دې راپوهی ده ویلې چمچوړې ته وګوره ته اوس ما ته زور ښې دا چمچوړې یې چاته ویله ها بدبخیر ته خوله به راباندې ماته کړه ام زه به در باندې اتوکې شماسونه مات کړم ته مړې کې نه چا مخکې وای دې خو زموږ نن دوه ګوتې د پاسه دي مه کوئ بچو مه کوئ اوښئ وای بس کې کوي لوریا बेड़ी बांधे चप ओस को जमा खिजो पेलो बांधे लात वाली आए तोसो बेड़ी बांधे चप दे
باندې چپ دی وای په خانه باندې خراب وکړ تاسو اول مندې باندې جنگ وکړ خيزه باندې خپل باندې جنگ وای چرګانو باندې اولاد وای چرګانو باندې اولاد وای جوړه باندې خلک ما باندې بیا شو وای باندې چپ وای اوس ګورن اوس باندې راغو نه ټولو باندې بازي ګیر باندې اړو چپ باندې ودرېږي خانه باندې خراب و چې تاسو ته مالا نه دارا وا پریدا مړه دکان نه زما نه وخت دی دا وګوره پریدا مړه وای خبره باندې وره دا وګوره نزاکت ډېر غوسه کې را روان دی ظالمه نه تخته وخیم و تخته وای خبره باندې وره نو تاسو باندې سنې منو بیڑی باندې چپوي تو خپل پلار باندې راوته ما او تاسو باندې څه نه ما او پلار باندې چرته وګورم کور باندې لانجا جوړ دے بیڑی باندې چپ دے خانه باندې خراب دے دا خو خنزیر باندې اولاد لاړو چرته وګورم خبردار پلاره ګوره چې ونه غوځې په لاس کې مې جرمنه تماچه ده अब तो बाप को बच्चे ठासे लेके खा ए तोड़े मैंने बजे कुंडी शिकाना नु बाबा तू बच्चा चाली से बस को मको बच्चे ठासे लेके खा ما سره ته خپل مور غم دی مګه چې د خپل مور ته بوزما تکلیف خاطر کا بچے خدای خاطر کا هغه بلا ته به مبوزا ها ته زما مور ته بلای اوس خو دې ورلا کې پریدم اوس خو دې په زور بوزم مګه چې ګینولم دی تاسو نه کې بچے تاسو نه کې مګه سیدا دا سیدا دا ودا ما سیدا دا دا بعضې خلک تجاروالو سره داسې ښکاري لکه د ښار جمعداره او دا بعضې خلک د لوښو مینځلو سره داسې ښکاري لکه چې د 5 کورو لوښي مینځلي او شپږم کور یې دی جارومارې زه خو خلک یادوم خو له سمه خوځه وه زه هم خلک یادوم که نه څه ته خو مې نه یاده کړې خدای زما په توبو توبه د خپلې بلې نه مې غوږونه په ارام شول د انګیندو په بند توبو اورېدم جنکو غلی شئ غلی شئ چې پلار ته چمچور باندې وتښتولو چمچور زه ستا په خبره باندې پوهه نه شوم وای خبره باندې ځان پوهې وکنه رور باندې یادوم هغه ته پلار ته وتښتولو وای دا څه دی دا مې نه وتښتولو زه بیا راځئ په کور باندې لږه تندر ورپرېوځو او بېبې تندر باندې یاد مې وکړه ګړس باندې ګړوس باندې زه ډېر باندې یېرېږم راځئ ما باندې راځئ ما باندې راځئ پلار باندې څنګه وتښتولو داسې اسان کار دی راځئ ما باندې اوس به جي چې ته به مات وکړم تېز ما باندې راځئ تېز راځئ ما باندې راځه شه بچي نن دې توره وکړه مجھے کہتے بیبی کہ بیو نہ رہے درجی میں بتماچے اور بیچاروں کی فرق نشی کولے خلاصا توتی مرغای لاخو دا دوکه ده کاجی ده تګی ده دا ته نه منم بیخي نه منم ځه ته خو دلته نه قدم واخله ښه دا خبره ده هم او همدا خبره ده دا خبره ولا ته تا وویل چې یو قدم واخلم دوه قدم واخلم او که درې قدم واخلم وایه پوره 10 قدم واخله زه ګورم چې ته دلته قدمونه څنګه اخلي بس ټیک ده اول به زه چاره وکړم زه ګورم چې څنګه قدمونه واخلم او بیا به درته نه پته رښتیا قدمونه اخلم او څنګه ټرای داسې ټرای یو دا درې څلور دا پنځه او دا شپږم الله پلان باندې دا ده الله بل پوه څنګه چې ستا خاوند دی دغه شان زما خاوندم دی وای چوب باندې کنه دا ما باندې پلار دی او زما هم پلار دی وای چوب باندې کنه چمچور باندې اولاد زه چمچور هغه ته یاد وکړو چمچور باندې خبره چې څه کور ته راغلی ما باندې ودرېږئ چېرته ځئ
لار تا کور باندې بوزو الله الله خبره ما باندې خبره وری وای لاس على باسي قدم دې واغشم دفتر در باندې ماتوم که دلته پاتې شوې که نه نو زه در باندې داستان ماتوم نه وځي هذا يا غاوي كله كيف يسألوك لو كيف ما بيسأل فيك وكذا نزل ما بقول تريم ما تكري أو بيا باغيت أنا أستيقظ باو لار نر باندې ولاده تیسری باندې شادي وکړه چې دیتا برباد باندې وشي حسيت لما تمونك سر باندې ماتو شو یو خبره اړینه چې بیا وخت ولې زخمي کیږي ګلزاده وروره دا د قسمت خبرې دي او بیا په دې کې به څوک څه وایي نو په ایمان کې به څه وایي چې خبر را کړم ته راکوي کنه چې تاسو د مدوي د خو خېږي کنه ګینه ته د حالت په ما دی باندې دا کار کوي نو وښه دې چې کوو ځکه چې یو چې څنګه په خیر یالم کوي په خیر د پریو یا الله ته خیر مالا خندا راځي یاله زبره کوي مالا خندا راځي زه تا نه خفه یم بچه خفګان خو یې ټیک دی که نه خو چې خندا ولې درځي هم دا ولې لالا دې څه وایي دا چا نه خفه دی نه تا نه به خفه یم دا پیسې چا نه غواړي ما خلک تاسو ټول غواړي ته راځي چې ورشو که نه راځي مالا خندا راځي لالا دا خو زمونږ د کلي د هغه لیوني په شان شو چې دا ولې زه دې ته خبر لالا ګلزار ورنګي وې دا تاسو څه غوښمه جوړه کړې ده ډاکټر صاحب پر ما مونږ نه پر ما تا جوړه کړې ده ما خندا مالا خندا راځي یا لس روپۍ در سره شته ګوره ما تاسو ته مخکې به وي چې د دې وینه په دې پاکستان کې نه میلاویږي دا یو لیوني وینه ورسره میلاوېده هغه مې ورته وخېجوله ګنې دې خو مړ کېدو دا مې بد کړي دي نه نو دې دې لیونی شو ها په کار خو نه ده خو مالا خندا راځي زه تا نه خفه یم دا څنګه سړیه زه یم لس روپۍ را دا ته بیا راغله راغلې هو بیا راغله په زخمونو مالګې دوړې اور در باندې ولې بلیږي دا نزاکت تپوس لرالم مورې نن خو بیبي سره جنګ مه کوه که نه غلی شه مولي نن خو بیبي سره جنګ مه کوه ستاسو د جنګ د لاسه خو نزاکت هسپتال ته ورسېدو مشروطې مشرانو سره سمې خبرې کوه غلی شه رانه ولې ځکه دې خبرې کوم څه مالا خندا راځي زه تاسو نه خفه یم مالا خندا راځي خدایه په دې سي باندې مې سجده شو وګوره ته چې دا څنګه ناست یم ګوره چې کله خاندي او کله ژاړي او دا بیا څه تصمیم شو مالا خندا راځي یالکه اوس به څه کېږي ته ګوره ورته سر نمبر ګر دونا دونا میرے دورا دونا میرے دورا دونا وای خدایا دا څنګه ډاکټر دی چې وینه ورته وخېږي یو د بل نه پته دي مزاله یې
اچھا درمنډه کوم نه منې کېږم سکه لار دې دې لار خو ستا دی زما نیکه دی ډېر غلط کار مو وکړو چې دی مو د هسپتال نه راوست چې ډاکټر ته مو ویلې چې دا څه مسله ده چې دی روټي کېږي نه دې صحیح وایي دا چپه چپ کینو دنه خندا وباسم لالا دې صحیح وایي دا ډاکټر نیول پکار دي او اوس هم ته تللی راغلی نه دي اوس به ولا بیا بوزو واپس نه ځو ما له خندا راځي دا کار کوي کنه چې زنانه ساره شي او سړی راځي ما په ته کنه ته څه ولاړې ته خو سړی خو زنانه یاد کې ته باندې پورې مېر خلا بل ورپسې لاړ شه چې کوم خالي دې منډه وواله دا کته بچې نن خو په ګوتو راغلی پیسې به درله اخلم ما له خندا راځي زما په کمکلتوب به درته خندا درځي تا له خفه یم تا له خفه یم دوکم دې را سره کړې ده او خفه م مه نه یې ټوله سودا راکړه زه مړه ما هم خلکو سره ډېرې دوکې کړي دي تا به یو دوکه وکړه څه دنیا ورانه شوه ما در بخلي دي مرګ کورو راشي وای بیبي وای مورې وایتې تعال خبيبه مالك قدارة دي تعال خبيبه مالك قدارة دي ولا خدارة انا خفيم ولا خدارة دي مالك خدارة مالك خدارة دي انا خفيم مالك خدارة مالك خدارة وين مالك مالك خدارة انا خندقه دي ما تبغى سكومه طب خندق انا بجيل خوشاله خوشاله ما مالك قراره زه پایې واله نه د تجربه شته نه د سره ډیګري شته او نه په دوايانو پوهېږي ته څنګه ډاکټر بلکې غلطي شوې ده بچو له مې رزق ګټلو د بل بچي تباه کې بل بچو له رزق ګټې او ډاکټر صاحب دا دې زما دې ته کومه وینا خېټولې ده ته خو مکمل لیوانې شو ما له خندا راځي اوس هم درځي بچې څه زه ورته وینه خېټولې ده وی څه په څو کاله ته ورته وینا خېټولې ده ما له خندا راځي داسې ډاکټر خو نه دی چې تاسو دنه علاج کوئ 10 روپۍ بچیا ته وګوره بله خبره ګورې جی یوازې زموږ نه د ټول کلي علاج کوي نو چې په دې علاج نه کوو نو په چا بیا کوو او بیا په دې کلي کې خو بل ډاکټر نشته دی هم د دې نه ناجایزه پیدا اخلي ډېره د افسوس خبره ده او بیا زه تاسو ته هم ویم چې تاسو په داسې ډاکټرانو باندې علاج ولې کوئ ښار خو تاسو سره نږدې دی ښار ته یې ولې نه راولئ تاسو ولې خپل ژوند سره لوبې کوئ ما له خندا راځي څه چل وکړم بچیا مه خانده خبره دې کې به خیر بس جی ما معاف کړئ بیا به داسې نه کوم ستاسو خو د بې ضمیره خلک معقول نه دي پکار او تا ته ښه پته ده چې په دې وینو کې رنګ په رنګ بیمارۍ شاملې دي خلک تباه کې خلک غم کې دا کنه خبرې خو ډېرې ښو کې خو چې پروردګار دې پوهېږي که نه صاحب ته اوس کوم خوا زموږ چې ټیک شه ډېرې برباد کړي یو دې ځان ما له خندا راځي نه بچو مه خنده خیسه خرابه ده کاکا دی به د ښار خټ هسپتال ته راولي هلته به یې ښه ښکلی علاج وشي ټیک ټاک به شي دی او تا به زه تڼۍ ته بوزم ځان سره هغې ته څه چی دی کاځی پکې دې رحمت ورته پې
مړه دا څه خدای دې بس کړئ بس کړئ د خدای نه پښتو هر وخت په چکالي باندې بس کړئ وای مخ دا مور جوړي او کنه ته خو بیبي چپ شئ کنه چپ شئ کنه په دواړو باندې راځه به ګورئ لاره زما که دا غوسه تا مخکې کوله نو ولې به په دې کور کې دا خویمې وي سړیه نو به سم عجیبه کار کې اوس به دله دا کیسه زه ختمومه ته ګوره که نه چې دا کیسه ختمېږي او که نه ګورئ د خدای خاطر وکئ مړو دا تاسو څه خویمې راغښتي ټول کلی را پورې خاندې وایي دا ستاسو کور دی او که چنګړخانه ده سم د چرګانو اوازونه یې کولنګیان چرګان یې مړو دا چې چل دی ګوره خلکو څلور ښځې کړي او په ایمان درته وایم که نه که څوک یې اواز هم اوري او دا تاسو څه کوئ مړو خو دا ټوله غلطي زما د پلار ده ستا د پلار څه کړې ولې څنګه مې غلطي ده ما څه کړي نه نو تا دوه ښځې ولې کولي نو ما ته به د اول نه ویلې وې ما به نه کولې اوره راشه دا ناره وکړه نو مونږ چېرته وو چې ته منې کړې ته عجیبه خبره کوي او رښتیا ته نه وې غلط شوه اوس به داسې چلې که نه ښه په ګولو غوږونه یې واورئ ښه چې داسې کار دی پلاره خیر دی ته ورته مینه زاري وکړه دا مور به مې دې کور ته راولي بس دې ټول به یو ځای اوسېږي زمونږ په کور کې خو پوره تقریبا اووه کمرې دي ځاته سوچ وکړه که نه دوه کمرې چې دي که نه زما د ښځو شوي او دې خوا ګوره دوه کمرې ستاسو شوي او پاتې شوي پکې درې کمرې مړه په دا دریو کمرو کې به د خیره سره که الله کړي خیري بیا چې زمونږ بال بچې هغوی به پکې اوسېږي خو په خوشحالو به اوسېږو جنګ جګړې به نه کوو توبه وباسئ ټول ځه توبه وباسئ راسئ ورته غاړه وځئ ورته غاړه وځئ بچې غلط غاړه وځئ ورته غاړه راشه دې خوا ولېږه خبره درته کوم په ایمان درته وایم که نه داجي دا نولې چې په ما څومره ګران دی والله چې چا ته هم دا پته ده اوس به یو چغه ووم که نه چغه ووم الان په څه دی